السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته داسې طریقه درپېژنم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل د فیسبوک یا د جمیل یا نورو کوم پاسورډ چې وي تاسو محفوظ کړئ د بل چا نه. یعنې په دې طریقې زده کولو سره تاسو کولی شئ، ګورئ په دې باندې مخکې ما ویډیوانې جوړ کړي دي، خو اوس غواړم بیا په دې باندې یو ویډیو جوړه کړم. روانې هم داسې طریقې شته چې تاسو کولی شئ چې په ډیرو طریقو سره د خلکو پاسورډ معلوم کړئ. او زموږ مقصد دا دی چې دا طریقه د دې طریقې د دې لپاره زده کړو چې زموږ پاسورډ څوک غلا نه کړي، رانه معلوم نه کړي. نو د ویډیو مقصد به انشاءالله زموږ ستاسو دا وي. ګورئ په نننۍ ویډیو کې دا طریقه زده کوو چې څنګه خپل فیسبوک یا د جمیل یا د بل چی پاسورډ محفوظ کولی شو. کله چې تاسو خپل موبایل کې د یو سیټینګ بل څوک وکړي یا تاسو د بل چا په موبایل کې دا یو سیټینګ وکړئ، نو په دې طریقې سره د هغه ټول پاسورډ چې کوم دي هغه معلومولی شئ. څنګه معلومولی شئ؟ ګورئ ورځو دې طریقې ته. دلته کې دوستانو تاسو خو به کتلی وي کله چې تاسو څوک هم کروم بروزر استعمالوي، نو په کروم بروزر کې دوستانو دلته کې کوم ورشو کروم بروزر ته، دا اوس ګورئ کروم بروزر دی. په دې کې حتما تاسو یو جمیل ایډي لوګین کوئ. په هغه جمیل ایډي کې په دې بروزر کې چې د یو سیټینګ وکړئ هغه ټول پاسورډ دلته کې سیو کیږي. بیا هغه جمیل چې تاسو بل ځای کې لوګین کوئ هم نو ستاسو پاسورډ چې کوم وي دلته کې سیو وي. خو د دې کروم بروزر یا نور کم اپ د جمیل کې یا داسې نور کم اپ په تور چې تاسو پاسورډ معلوموي، هغه په باره کې به انشاءالله زه ډېرې زیات تاسو ته ویډیوانې جوړوم. په نننۍ ویډیو کې د کروم بروزر دا یو سیټینګ درپېژنم. کله چې تاسو یو سیټینګ وکړئ، که دا سیټینګ ځان لپاره کول غواړئ هم کولی شئ. د دې سیټینګ سره به دوستانو دا وشي چې ستاسو پاسورډ به دا کروم بروزر سیو کوي، بیا به تاسو ته دلته کې محفوظ وي. خو که چېرته ستاسو موبایل څوک واخلي نو د دې څخه ستاسو هغه پاسورډ معلومولی شي. دوهم که چېرته ستاسو موبایل ته ورغلی د بل چا په موبایل کې مو دا سیټینګ وکړو، هغې وروسته د هغه کس راغلو دلته کې خپله ایډي لوګین کړي، د لوګین کولو سره به څه وشي؟ د هغې سره به دا وشي چې د هغې فیسبوک هغه جمیل یا نمبر او ورسره پاسورډ به دا بروزر سیو کړي، بیا تاسو کتلی شئ. نو د دې سیټینګ زده کولو مقصد خو زموږ دا دی چې موږ دې طریقې سره پوه شو، موږ څوک زموږ پاسورډ څوک هیک نه کړي نه. نو د دې لپاره ګورئ کله چې کروم بروزر تاسو آن کړئ، کروم بروزر خو تاسو پېژنئ، ګورئ په هر موبایل کې د کمپنۍ نه وي دا بروزر دی، دا به تاسو ته ښکاري. کروم یو ځلې بیا درته ښیم، دا بروزر دی. په دې بروزر باندې کلیک وکړئ، په درو همدا سیټینګ په ډېرې شارټکټ طریقې سره درته ښیم. ګورئ دلته کې درې ټکي ښکاري درته، په دې باندې کلیک وکړئ، بیا دلته کې راشئ لاندې سیټینګ اپشن ته، بیا دوستانو دلته کې راشئ پاسورډ اپشن ته. هغې وروسته دلته کې دوستانو پاسورډ اپشن ته چې راغلی، ګورئ دا اپشن به ستاسو په موبایل کې بند وي، آن به کړئ. هغې وروسته به دا اپشن هم بند کړئ. اټومیټیک به ستاسو پاسورډ چې دلته کې هغه سیو کوي، هغه چې شي پاسورډ وي. کله چې تاسو په موبایل کې لوګین شي نو دلته کې به تاسو ته سیو کوي. بیا دلته کې کوم اکاونټونه چې تاسو لوګین کړي وي هغه ټول راځي، د هغې پاسورډ راځي. کله چې تاسو غواړئ د یو اکاونټ پاسورډ وګورئ یا د هغه جمیل وګورئ یا د هغه نمبر وګورئ، نو په هغې باندې کلیک وکړئ. دلته کې زه اوس په دې اولني اکاونټ باندې کلیک کوم. بیا دلته کې تاسو ته د هغه سیټ وایي چې دا د کوم سیټ دی، یا د فیسبوک یا د بل څه که نه. دغه شان په دویمه خانه کې به دلته کې تاسو ته جمیل یا یوزرنیم یا نمبر د هغه اکاونټ دلته کې وي. په درېیمه خانه کې به دلته کې په سترګې نشان باندې چې کلیک وکړئ، نو تاسو ته په دې نشان باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته هغه پاسورډ انسی درښایي یو چې دغه شی دغه انسی دي. دغه شان له دې ځای څخه تاسو کپي کولی شئ. د هر څه نه وروسته که چېرته غواړئ له دې ځای څخه یې ډیلیټ کړئ، نو په ډیلیټ اپشن باندې کلیک وکړئ، له دې ځای څخه یې ډیلیټ کولی شئ. نو دا یو زبردست سیټینګ پېژندله. نو انشاءالله روانې ویډیو هم ډېر ښایسته روانې دي. زموږ د دې لپاره به تاسو لاړ شئ زموږ پیج ته، زموږ پیج به در سره فالو کړئ، همدغه شان زموږ دوستانو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ښایسته معلوماتو لپاره همدغه شان موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.